نوین الحق وایي ما پولارډ حیران کړ. د افغانستان 21 کلن خیلاسه چټک بالر نوین الحق وایي ما پولارډ حیران کړ او غوښتل مې چې هغه پوه شي چې د نوین الحق راتلونکی توپ به لا خطرناک وي. د 2019 د نومبر په 14 افغانستان او ویسټ انډیز سیریز پیل کړی و چې دې لوبه کې نوین الحق 2 سلو بونسر توپونه د ویسټ انډیز په لوبډلې مشر پولارډ میس کړل او له دې وروسته نوین الحق د پولارډ د احساساتي کولو هڅه وکړه او هغه سره یې لفظي خبرې تبادله کړې. پولارډ له لفظي شخړې وروسته د نوین الحق 2 توپونه پولې کړل. یو توپ یې د لانګ پر سر شپږیزه کړ او بل توپ یې مخامخ څلوریزه کړ. له دې وروسته پولارډ راغی او پر نوین الحق یې اکشن واخیست او د خپلې وړتیا څرګندونې یې وکړې. نوین الحق یو مرکه کرکټ انفو خپره کړې او دې مرکه کې نوموړي ویبپاڼې د نوین الحق له قوله لیکلي چې نوین الحق غوښتل پولارډ حیران کړي او د راتلونکو توپونو پر وړاندې پولارډ وویروي. نوین الحق ویلي له دې چارې زما موخه دا وه چې زه د نړیوالو ستورو توپ وهونکو پر وړاندې ځان ازمایم او خپله توپ اچونه لا یقیني او په زړه پورې کړم. افغان لوبډلې د 2019 په نومبر میاشت کې په شل اوریزو لوبو کې ویسټ انډیز ته 2 د یوې لوبې پر وړاندې ماته ورکړه او یوه لوبه کې کریم جنت د 5 ویکټو په اخیستلو سره د نړیوال غوره بالرانو په قطار کې ځای ونیو او د غوره بالینګ څیرې توپ اچونه کې حساب شو. له دې وروسته د بنګلادیش سوداګریز کرکټ لیګ یا BPL کې نوین الحق له سلهټ تندر کرکټ لوبډلې سره ولوبېده چې توپ اچونه یې بیخي نامي وه او د فاسټ بالرانو په منځ کې په نوین الحق ډیر باور کېده او یوه لوبه کې سوپر اور هم په نوین الحق وکړ. مقابل کې مجیب الرحمن په کومیلا ویرز لوبډله کې لوبېده چې هغه هم سوپر اور وکړ او لوبه بیا مجیب الرحمن دې وګټله. ملګرو دا و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.